دلته ذکر شویو دودونو شتون د بېوزلو کورنیو لپاره څومره ستونزمن کیدای شي؟ ما مخکې درته وویل محترمه چې ستونزمن کیدلی شي او لویې ستونزې زیږوي. اوله ستونزه دا ده چې زموږ ځوانان له تعلیمه بې برخې دي، په ترکیه کې خواري کاږي. ولې؟ خو خیښي یې ګرانه ده. زموږ ځوانان د مدرسې له تعلیمه بې برخې دي، ولې؟ خو خیښي یې ګرانه ده. دوی په ایران کې خواري کاږي. زموږ ځوانان ځي په پاکستان کې خواري کاږي. نو اول خو دا لوی مشکل دی چې زموږ ځوان له تعلیمه بې برخې ده، مدرسې ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، مکتب ته نه ځي. ولې؟ خو د کوزدنه ده کړې ده، مهر نشي پرې کولی. دغه یو لویه ستونزه ده. دویم دا ده چې یو مسلمان سي د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې ښه مهر کوم ده چې ای سر وي، ښه مهر هغه ده چې اسانه وي. اوس په یو مسلمان باندې کله سر په خلاصیږي، مهر لوړ سي، د اقتصاد ته یو لویه ضربه رسیږي. ولې؟ د اقتصاد ستنه دی بل دې بعد بیا اقتصاد جوړوي، بیا به دې په دې لاره باندې ځي. نو د ما په نظر باندې چې دا ځوانانو دپاره یو ډېره لویه ستونزه ده، د اقتصاد دپاره یو لویه ستونزه ده. او بل که دا درته ووایم چې د منازعې او مناقشې په باره کې هم دا یو لویه ستونزه ده. مثلا کله چې خیښي او ودونه کې رواجونه ګډ وي، مهرونه لوړ وي، د خلکو په مابین په دوستي کې تقریبا تر ډېر حده پورې اختلافات راسي. هغه اختلافات بیا ذریعه د کلي د اختلاف وګرځېږي، د کورنۍ د اختلاف وګرځېږي، د قوم د اختلاف وګرځېږي. دا ډېرې ستونزې لري. دا یوه ستونزه نه ده، دا بیخي بې حسابه ډېرې ستونزې لري.